محترم ورو رباني صاحب پوښتنه کړې ده، وای په لاس سره ادب د ځان معذوره کول او انزالول د دې څومره ګناه ده او د دې څخه د راګرځېدلو طریقه څه ده؟ الجواب حامدا ومصلي وبه توفیق. محترم وروره، په میدان محشر کې به دغه شخص لاس پړسېدلی ادب دی نوونه منی بزین څچیږي، دی به په عالم محشر کې رسوایی او بل دا د نطفه ضایع کول دي، نو دا سخته او عظیمه او درنه ګناه ده. باید چې مسلمان د دې څخه اجتناب او پرهیز وکړي. دا شخص چې یا واده وکړي او که واده په وسه نه وي، نفلي روژې دې ونیسي، ځکه د نفلي روژو په نیولو سره د انسان شهواني قوه کمیږي، کمزوري کیږي. والله اعلم بالصواب. محترم ورور اسد الله ریحان صاحب پوښتنه کوي، وایي که یو څوک په روژه کې د ورځې پر مهال ځان په لاس سره معذوره کړي، آیا کفاره ورباندې شته که یا؟ الجواب حامدا ومصلي وبه توفیق. محترم وروره، کفاره نشته ورباندې، روژه ماته ده، قضا باندې واجبه ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو څوک که بې له عذره فرضي روژه ماته کړي چې ټول عمر دی د مرګ تر اخري پورې روژې نیسي، د دغه روژې ثواب به ترلاسه نه کړي. نو بناء په دغه مبارکه روژه کې داسې حرکاتو او داسې افعالو څخه ځان ساتل چې هغه د روژې د ماتېدلو سبب ګرځي، دا د مسلمان وجبه ده. په هره شپه کې د روژې د ماخوستنه څخه تر سهاره پورې د روژې د میاشتې هره شپه یو ملایک آواز کوي، وایي ای طلبونکي د خیر رامخ شه، دا دې د نیکیو وخت دی، نیکیو ثوابونه ترلاسه که. ای طلبونکي د ګناهو څخه ځان را بند که، دا د نیکیو د ثوابو میاشته. نو لہذا په لاس سره ځان معذوره کول مناسب نه دي. والله اعلم بالصواب.